بسم الله الرحمن الرحیم. موست ویلکم ټو ای سی ټي پښتو. دوستانو ښه راغلاست یو ځل بیا ای سی ټي پښتو ته. نن به له خیره په فوټوشاپ کې موف ټولز باندې خبرې کوو چې واټ از موف ټولز، یعنی څنګه مونږ یو پیکچرز انتقالولی شو بلې ساحې ته. نو زه به راشم رسما خپل فوټوشاپ ته راشم. نو مونږ سره فوټوشاپ اوپن ده. امید لرم چې تاسو هغه بل ویډیو کتلی مي او خپل فوټوشاپ هم آلریډي انسټال کړی. نو تاسو به کریټ نیو باندې به کلیک کړئ او دن به تاسو څه کوئ، تاسو پرنټ ته به راځئ او پرنټ کې تاسو به i4 انتخاب کړئ. i4 په دې انتخاب او ځای کامن ده او بیا به له خیره نور باندې خبرې کوو چې دا څنګه دي او څه لپاره استعمالیږي. دن به تاسو کریټ باندې کلیک کوئ. نو کریټ کې تاسو سره څه کېږي، دا اپشنونه تاسو سره خلاصېږي. صحیح ده. نو ما تاسو ته ویلي چې کله تاسو ورک سپیس یعنی ځان ته جوړ کړئ نو ګوره دا ساحه تاسو سره څه کېږي، اوپن کېږي. صحیح ده. نو دا ساحه تاسو سره اوپن کېږي. لمړنی اپشن چې مونږ کار کوو هغه مونږ سره موف ټولز ده. څه ده؟ موف ټولز. نو ګورئ کچېرې تاسو په دې ودرېږئ تاسو سره پته لګي ګورئ پکچر دی، یعنی په خپل ماوس باندې نیولی دی او پاس یې انتقال کړی دی. چې کله تاسو فوټوشاپ کې یو سیز تاسو بل ځای ته انتقالوئ دا ډېر ایزي نه کېږي. فرض مثال زما دا یو پکچر ده، دلته مې رالمه او داسې مې ډراپ کړله، ډېر ایزي وای کې تاسو سره څه شو، ډراپ شو. صحیح ده. نو چې کله تاسو کولی شئ فرض مثال زما اپشن دې اپشن باندې زما کلیک شوی دی او غواړم چې دا څه کومه دا دې خواته ویستم، نو ته تاسو دا کار نشي کولی. نو دې لپاره به تاسو کې موف ټول څخه استفاده کوئ. صحیح ده. نو چې کله هم تاسو یو شیپس او یا تاسو یو پکچر پاس انتقالوئ یا دې خواته وړئ تاسو به موف ټولز باندې کلیک کوئ. دن به تاسو کولی شئ دا څه کې موف کړئ. اوس که چیرې اړه ساحه کې وړل غواړئ تاسو دې ځای نه هلته څه کولی شئ، انتقالولی شو. نو دا د موف ټولز خبره چې مونږ کولی شو ډېر په اسانۍ سره دا انتقال کو هره ساحه کې چې زمونږ پکار وي. صحیح ده. فرض مثال دلته یې راوړم زه به په دې کلیک کوم. فرض مثال زما په ټکس باندې کلیک شوی دی او زه غواړم چې دلته کلیک کوم. ګوره زه اوس که چیرې زه په دې کلیک کوم نه کېږي. صحیح ده. نو دې لپاره به ته لومړی موف ټولز باندې به کلیک کړئ او دن به تاسو کولی شئ دا انتقالولی شئ. صحیح ده. خو چې کله ما درته ویلي لاست کلاس کې چې کله مونږ یو ټولز باندې کلیک کوو نو هغه د ریلیټډ مونږ سره څه کېږي، آپشن خلاصېږي. صحیح ده. نو چې کله موف ټولز ما خلاص کړی دلته څه وکړئ، دلته مونږ سره آپشنز دی. لومړنی مونږ سره اټو سلیکټ ده. اټو سلیکټ څه کار کوي؟ اټو سلیکټ مینز دا ده چې کله زه راشم یو یو بل پکچر هم راوالم، دلته راشم خپل ډیسکټاپ په سر او دلته ما هغه ډریګینګ ډراپ وکړم. ځکه فرض مثال زما دا پکچر پکار دی نو زه به دا دې ځای نه راوالم دلته به څه کوم ډراپ به یې کړم. صحیح ده. نو دا پکچر مونږ سره راغله خو لږ به داسې وبنیستم چې لومړی کوچنی شي او زه به موف ټولز راوالم دلته به څه کوم دلته به کېدم. صحیح ده. تاسو وګورئ مونږ سره چیک آن ده. اوس که چیرې زه په دې کلیک کوم نو دا کلیک کېږي. صحیح ده. دا کلیک کېږي. اوس که چیرې په دې ودرېږم او دا باندې کلیک کوم نو ګوره څه کېږي، دا کلیک کېږي. نو دا یو بهترین اپشن ده. او چې کله دا اپشن آف وي نو چې کله زه سلیکشن دې باندې شوی دی او چې کله داسې کوم فرض مثال په دې کلیک کوم ګوره ماوس مې دلته ده خو هلته ما سره څه کېږي، هغه موومنټ کېږي ځکه چیک آن شو. اوس که چیرې زه په دې کلیک کوم فرض مثال په دې کلیک ګوره موږ سره څه شو، هلته موږ سره کلیک هلته شوی دی ځکه بیخي نه کېږي، بیخي موږ سره کلیک نه کېږي. داسې به څنګه دا فوټوشاپ کلیک کوئ تاسو به څه کوئ، دلته به تاسو لیر ته لاړ شئ او دې ځای نه تاسو کلیک کوئ. وګورئ موږ سره څه شو، دلته اوس موږ سره کلیک شو. اوس که چیرې څومره دی په دې کلیک کوم کلیک نه کېږي ځکه دلته رانشم او دې ځای باندې څه کوم کلیک نه کوم. صحیح ده. نو دا چې کله چیک تاسو آن آف کوئ ته بیا تاسو سره څه کېږي، دا کار کېږي. اوس که چیرې آن یې کوئ نو بیا تاسو سره که چیرې په دې کلیک کوئ دا تاسو سره کلیک کېږي، که چیرې ته په دې کلیک کوئ دا تاسو سره څه کېږي، کلیک کېږي. صحیح ده. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې یو پکچر ځان سره څه کړئ، تا یو پکچر ځان سره لوی کړئ، کوچنی کړئ او غټ یې کړئ، تاسو به څه کوئ، ګورئ موږ سره بیخي هغه فیسلیټي نشته چې زه دا کوچنی کول غواړم لوی کول غواړم، تاسو موږ سره نشته. خو تاسو شو ټرانسفارم کنټرول باندې کلیک کړئ، ګورئ موږ سره څه شو، هغه څلور خوای موږ سره څه شو، آن شو. که چیرې دا لوی کول غواړم تاسو کولی شم، که چیرې کوچنی کول غواړم هم کولی شم. ګورئ تاسو په موف ټولز کې تاسو درې کاله کولی شئ، یو موومنټ ده، بل موږ سره سکیلینګ ده، بل موږ سره روټیشن ده. صحیح ده. موومنټ چې کوم دی دا په دې طریقه ده، دا موږ سره موومنټ ده. صحیح ده. بل موږ سره روټیشن تاسو څنګه ویلی شئ، روټیشن دې ته وایي چې لږ یې داسې ته وکړئ، لږ یې داسې ته وکړئ، دې ته موږ روټیشن ویلی شو. او سکیلینګ څه ته وایي، سکیلینګ چې دې ته موږ سکیلینګ وایي، دې ته موږ سکیلینګ ویلی شو. نو دا موږ سره A to Z د موف ټولز خبره او امید لرم چې تاسو په دې لیکچر باندې پوه شوي یاست او تر بل کلاس تاسو موف ټولز باندې کار وکړئ، پریکټس وکړئ چې تر څو ښه صحیح تاسو پوه شئ ورباندې. نو تر بل لیکچره پورې ما په دعاګانو کې وساتئ. د خدای په امان.